زیانونه وکړي، همدارنګه زموږ سړکونه خراب شوي. تاسې دا په داسې موقعه کې چې اوس هم ولسي خلک راوځي، دغه سړک چې دی د دې ترمیم چارې په خپله ولسي خلکو شروع کړي. په دې ولسوالۍ کې نورې سیمې هم خرابې دي، لارې بندې دي، د همدې شنې هم سړکونه خراب شوي او خلک لګیا دي، خپله هڅه کوي که په وخت ورته ماشینګانې راورسېږي، وسایل ورته راورسېږي، څو دغه لارې پاکې شي، برابرې شي او خلک خپل ناروغان چې په وخت روغتونونو ته ورسوي. همدارنګه د نورو چا کارونه یې، ضرورتونه یې، دولتي ادارو کارکوونکي، د اقتصادو کارکوونکي په وخت خپلو دندو ته پاتې شي. موږ چې کوم ځای ورو هغه سړک سیلاب راوتی او سړک یې خراب کړی، موږ دومره برابر کړو چې موټرې پرې لږې چاره باندې خېږي او نور چې موږ سره کومک وشي چې دا سړک برابر کړو. د سیاحت لپاره ډېر زیات تعداد کې خلک د نورستان د کامدیش طرف ناړۍ طرف راغلي. ډېر خوندور منظرې دي، داسې منظرې اوس امن راغلی دی، ما مخکې کله افغانستان کې نه ولیدلې. بدبختي پکې شته ده، سیلابونو بارانونو سلسله شروع ده ټول افغانستان کې، نو خوړونه ډېر زیات راوتي دي او په حقیقت کې ما په خپلو سترګو ولیدل ولسونه ډېر ورسره مشکلات کې دي. نو زموږ مهرباني دغه ده چې دغه سیلانیان چې دي چکرو ته راروان دي، د کندهار نه د ډېرو لرې لرې ولایتونو نه راځي دلته چکرو ته، او دغه لارې چې دي ډېرې خراب شوي دي، نو دوی چې ډېر مشکلاتو سره مخ کېږي، دلته دوی نابلد هم دي، موټرې هم ټیټې دي. نو د حکومت څخه دغه هیله کوو چې دغه لارې موږ ته صفا کړي او دغه سیلانیان چې دي په مشکلاتو نه هاخوا او دېخوا چې دي خپلې چکرې ووهي او په هوا فضا کې په خپل زمینه باندې دوی چې دي خپلې چکرې ووهي، خپل وګرځي، خپل خوند واخلي.